بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نیکسټ چې کوم ټاپک دی، کوم چې را روان ټاپک دی، نو هغه دی لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن. خو په هغه ټاپک کې ایټم، ایلیمنٹ، مالیکیول، کمپاوند دا قسم الفاظ استعمال شوي دي. نو دا هغه ټاپک نه مخکې موږ له دا الفاظ پیژندل پکار دي چې دا څه ته وایي. نو ګورئ ورته ایټم څه ته وایي. ایټم چې کوم خصوصیات دي نو هغه دا دي چې دا به سمال پارټیکل وي، انتهایی وړوکی پارټیکل وي. دا به نیوټرل وي، په دې باندې به چارج نه وي، پازیټیو چارج یا نیګیټیو چارج به په دې باندې نه وي. ون نیوکلیس، د دې به یو نیوکلیس وي. که ډېر نیوکلیسونه پکې وي نو بیا خو به ډېر ایټمز وي که نه. نو موږ خو د یو ایټم خبره کوو، نو په یو ایټم کې به زموږ سره یو نیوکلیس وي. او بل خصوصیت یې دا دی چې مې ایگزیسټ فریلی، دا فریلی پاتې کېدی هم شي، یعنې مطلب ځان له پاتې کېدی هم شي. او مې ناټ ایگزیسټ فریلی، او ځان له نه هم شي پاتې کېدلی. نو لکه ځان له چې کوم پاتې کېدلی شي نو هغه نوبل ګیسز دي، لکه هیلیم، نیان، ارګان وغیره چې کوم زموږ سره دي، نو دا فریلی پاتې کېدلی شي، مطلب ځان له چې کوم دی نو پاتې کېدلی شي. خو که موږ هایدروجن ته وګورو نو هایدروجن به یا په خپل منځ کې دوه هایدروجن سره یوځای کېږي، H2 به جوړوي، او یا به دا هایدروجن د بل یو څیز سره چې کوم دی نو ریاکشن کوي، نو بل څیز به جوړوي. دغه شانتې که موږ اکسیجن ته وګورو نو اکسیجن هم ځان له نشي پاتې کېدلی، دا به یا په خپل منځ کې رایوځای کېږي، O2 به جوړوي، او یا به چې کوم دی نو د بل یو څیز سره ریاکشن کوي، بل څیز به جوړوي. نو دا چې کوم موږ اوس د ایټم ډیفینیشن له راشو نو موږ داسې ویلی شو چې ایټم از ا سمال نیوټرل پارټیکل اف میټر which is having one nucleus and which may or may not freely exist in nature. ٹھیک ده؟ نو موږ د ایټم ډیفینیشن په دې طریقه باندې کولی شو. صحیح ده؟ اوس دا ایټم چې کوم دی نو ایټم زموږ سره فردر په سب اټامیک پارټیکلز باندې مشتمل دی، مطلب په دې کې دننه نور پارټیکلز دي په ایټم کې. نو دا سب اټامیک پارټیکلز خو ډېر زیات دي، خو چې کوم انتهایی اهم دي او بنیادي دي نو هغه زموږ سره الکترونز دي، پروټونز دي او نیوټرونز دي. نو پروټونز او نیوټرونز چې کوم دي دا د ایټم په نیوکلیس کې وي. ټیک ده؟ لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره د ایټم نیوکلیس شو او دا بیا شیلز شول، شیلونه شول. نو دا الکترونز چې کوم دي نو دا بیا په شیلز کې تاویږي داسې. ټیک ده؟ خو چې کوم زموږ سره پروټونز او نیوټرونز دي نو دا د ایټم په دې نیوکلیس کې موجود وي. ټیک ده؟ نو دا زموږ سره د ایټم ډیفینیشن شو او د سب اټامیک پارټیکلز په باره کې خبره شوه چې کوم سب اټامیک پارټیکلز دي نو هغه الکترونز، پروټونز او نیوټرونز دي. پروټونز او نیوټرونز په نیوکلیس کې وي او الکترونز د نیوکلیس نه چارج چاپیره په شیلونو کې تاویږي. ټیک ده؟ اوس به موږ راشو ایلیمنټ له، چې ایلیمنټ څه څیز دی. نو ایلیمنټ چې کوم دی نو یو خبر خو دا دی چې دا به د سیمیلر ایټمز نه جوړ وي، دا به یو ګروپ اف ایټمز وي که نه. مطلب کله چې ډېر ایټمز رایوځای کړي خو دا ایټمز به بدل نه وي، دا به سیمیلر ایټمز وي. د سیمیلر ایټمز مطلب دا دی چې سیم اټامیک نمبر به وي. لکه که ته هایدروجنز راخلي، که ته چې کوم دی نو سوډیم راخلي، که ته اکسیجن راخلي. ټیک ده؟ نو مطلب دا دی چې د دې ټولو به زموږ سره یو چې کوم دی نو یو شان اټامیک نمبر وي. اوس موږ داسې نشو کولی چې هایدروجن هم راواخلو، اکسیجن هم راواخلو او سوډیم هم راواخلو، دې ته په شریکه باندې ایلیمنټ وایو. نه داسې نه، یا به ټوټل سوډیم وي، یا به ټوټل اکسیجن وي، او یا به ټوټل هایدروجنز وي. په دې طریقه باندې چې کوم دی نو موږ ایلیمنټ ورته بیا ویلی شو. ټیک ده؟ په دې کې به نو لاس آرګین وي. د الکترونز چې کوم دی نو لاس یا ګین به پکې نه وي شوی، د الکترونز لاس یا ګین به پکې نه وي شوی. مطلب دا دی چې دی به کیمیکل ریاکشن نه وي کړی. ټیک ده که نه؟ او کین ناټ بی میډ مور سمپل فزیکلی یا کیمیکلی. ټیک ده که نه؟ مطلب که موږ یې مات کړو نو هغه کوم چې بقایا پاتې شي نو هغه به زموږ سره پیور اکه څیز وي. ټیک ده که نه؟ لکه فار ایگزامپل زموږ سره چې کوم دی دا سوډیم موږ راواغستو نو د سوډیم د دیم اټامیک نمبر 11 دی، د دیم 11 دی، د دیم 11 دی، د دیم نو د دې ټولو زموږ سره چې کوم دی دا سیمیلر ایټمز دي، سیم اټامیک نمبر یې دی. ټیک ده؟ نو دې ته چې کوم دی اوس موږ ایلیمنټ وایو. دا سوډیم چې کوم دی دا زموږ سره یو میټل دی، دا به موږ Na په فارم کې لیکو، خو دلته به ورسره S لیکو چې دا په سالډ شکل کې چې کوم دی زموږ سره څه دي؟ پیور سوډیم دی. ټیک ده؟ نو دا چې کوم زموږ سره ایلیمنټس دي نو دا زموږ سره به څه وي؟ د سیم اټامیک نمبر والے چې کوم ایټمز دي نو هغه به وي، په دې کې به سیمیلر ایټمز وي. ټیک ده؟ او دا به موږ کیمیکلي نور لکه نشو سمپل کولی د دې نه. صحیح ده که نه؟ مطلب موږ دا خبره کوو چې یاره د دې به څه ریاکشن خو نه وي کړی که نه، چې یاره مطلب موږ هغه ریاکشن مات کړو او سمپل دی کنورټ کړو. نه دې خو به ریاکشن نه وي کړی. ټیک ده؟ نو دې ته چې کوم دی نو موږ بیا څه وایو؟ ایلیمنټ ورته وایو. که اوس موږ اکسیجن له راشو نو اکسیجن چې کوم دی نو اکسیجن زموږ سره په مالیکولر فارم کې ډېر ښکلی پاتې کېږي، او په اټامیک فارم کې یا مطلب په ایلیمنټل فارم کې چې کوم دی نو دی نشي پاتې کېدلی. لکه فرض کړه موږ اوس داسې ولیکو چې اکسیجن نو دا زموږ سره د اکسیجن ایلیمنټس شول، خو اصل کې دا په دې شکل کې پاتې کېږي نه، دا زموږ سره مالیکولر فارم ته ځي. نو اکسیجن چې کوم دی نو دا زموږ سره په مالیکولر فارم کې ایگزیسټنس کوي، نو ایلیمنټل فارم. دا چې کوم دی د دې ایلیمنټل فارم سټیبل نه وي او اټامیک فارم یې هم سټیبل نه وي، په دې وجه باندې دا زموږ سره په مالیکولر فارم کې چې کوم دی ایگزیسټنس کوي د O2 په شکل کې، او د دې سره موږ G لیکو، یعنی مطلب په ګیشیس سټیټ کې
کې په ګیس شکل کې کوم دی دا موجود دی. ټیک ده. نو ساده خبره ده چې مونږ الیمنټس ته وایو هغه ګروپ اف اتمز چې دا هغه سیمیلر وي سیم یو شان دي. ٹھیک ده کنه. ا بیا خبره ده چې پاتې کېدې شو کنه چې پاتې کېدل خو مطلب دې ته اوس مونږه اکسیجن الیمنٹ ویلې شو. ٹھیک ده کنه. نور پر یا ساتي چې په نیچر کې کوم دی نو دا ایگزیسټنس نه کوي. دا شان دي مونږه هایدروجن یو ګروپ راواخلو نو هغه ته مونږه هایدروجن الیمنٹ ویلې شو. حالانکه هغه هم بیا په مالیکولر فارم کې کوم دی ایگزیسټنس کې د H2 په شکل کې. خو لکه کومه پیور یو اټم راواخلو او وایو چې یاره دا یو ګروپ دی د سیمیلر اټمز نو دې ته مونږه سوایو الیمنٹ ورته وایو. ٹھیک ده. دا شانتي زموږ سره چې کوم دی نو مالیکول له کوم راشو نو د مالیکول ډیفینیشن مونږ داسې کوو چې 2 or more than 2 similar or different atoms combine chemically. دوا یا د دوه نه سیوا similar یا different atoms چې کله رايوځي شي chemically یعنی مطلب ریاکشن په دوی کې وشي نو دې ته بیا مونږ سوایو دې ته بیا مونږ مالیکول وایو. لکه څنګه ګوره مونږ وایو چې similar یا different نو د similar وګورئ هایدروجن او هایدروجن چې رايوځي شي نو H2 جوړ کی اکسیجن او اکسیجن چې رايوځي شو نو O2 جوړ کی نو دا زموږ سره سیمیلر اټمز رايوځي شول او زموږ سره چې کوم دی نو مالیکولز جوړ کړل. دا هایدروجن مالیکول دی دا اکسیجن مالیکول دی. دا واس ډیفرنٹ دی ګورئ هایدروجن او کلورین چې کوم دی رايوځي شي نو دا زموږ سره HCl جوړ کی. دلته زموږ سره دوه هایدروجنز او یو اکسیجن نو دا ډیفرنٹ شول کړه نو دا زموږ سره واټر مالیکول جوړ کی. دلته زموږ سره یو کاربن او څلور هایدروجنز رايوځي شي نو میتین جوړ کی نو دا زموږ سره څه دي دا واس مالیکولز مونږ دې ته وایو. ټیک ده چې دوه یا د دوه نه سیوا ډیفرنٹ اتمز رايوځي شي خو کیمیکلی رايوځي شي ریاکشن پکې وشي نو دې ته مونږ سوال دې ته بیا مونږ مالیکول وایو. وایي زما مالیکولز دوه قسمونه دي څنګه چې مونږ وایو هومو اټامیک مالیکولز یعنی مطلب دا دی چې دا سیمیلر اټمز نه جوړ وي. هومو اټامیک مالیکولز لکه دا زموږ سره هومو اټامیک دي لکه سیم اټمز دي سیم هومو مینز سیم او اټامیک ځکه چې اټمز نو دا سیم اټمز دي. هایدروجن دې ته اوس مونږ هایدروجن مالیکول وایو دې ته مونږ اکسیجن مالیکول وایو نو دا زموږ سره هومو اټامیک مالیکولز کې راځي نو دا به صرف مالیکولز وي دا به صرف سبوي مالیکولز به وي. خو وسره کومه هیټرو اټامیک مالیکولز لراشو چې یعنی مطلب دا چې کوم دي لکه په دې کې زموږ سره ډیفرنٹ اټمز دي. هیټرو مینز ډیفرنٹ او اټامیک مینز اټم نو په دې کې چې کله ډیفرنٹ اټمز راوځي شي یو مالیکول جوړ کړي نو هغه ته مونږه هیټرو اټامیک مالیکول وایو. نو هیټرو اټامیک مالیکول زموږ سره مالیکول هم کېدای شي مالیکول هم ورته مونږ وایو خو د دې سره ورته مونږ کمپاونډز هم وایو. ټیک ده کنه. نو یا ساتي چې هومو اټامیک مالیکولز ته مونږ صرف مالیکولز وایو کمپاونډز ورته نه وایو او چې کوم هیټرو اټامیک مالیکولز دي نو دا مالیکولز هم دي او کمپاونډز هم دي. لکه دې طرح شي ګوره HCl چې دا مالیکول هم دی کمپاونډ هم دی. واټر مالیکول چې کوم دی دا مالیکول هم دی کمپاونډ هم دی. دا شان دي چې کوم زموږ سره CH4 دی دا مالیکول هم دی او کمپاونډ هم دی. ټیک ده. نو ګوره اوس مونږ چې کله د کمپاونډ ډیفینیشن لراشو نو الریډي مونږ وایو چې 2 or more than 2 خو ګوره سیمیلر لفظ ته مونږ لري کو ډیفرنٹ مطلب 2 or more than 2 ډیفرنٹ اټمز کمباین کیمیکلی چې کله دوه یا د دوه نه سیوا ډیفرنٹ اټمز کیمیکلی رايوځي شي ریاکشن وکړي نو هغه ته بیا مونږ کمپاونډ وایو. لکه HCl دا وګورئ دا پکې هایدروجن دی دا کلورین دی نو مطلب زموږ سره ډیفرنٹ رايوځي شول دا ډیفرنٹ رايوځي شول دا ډیفرنٹ رايوځي شول. ګلوکوز مالیکول چې کوم دی C6H12O6 نو دا ډیفرنٹ رايوځي شول نو دې ته مونږ سوایو کمپاونډز ورته وایو. خو یاد ساتئ چې دا زموږ سره څه دي دا مالیکولز هم دي او کمپاونډز هم دي. څنګه چې مونږ الریډي دلته وایو چې کمپاونډز ورته هم مونږ وایو مالیکول هم وایو. نو هیټرو اټامیک مالیکولز هم سره کمپاونډز هم دي او مالیکولز هم دي. خو ګوره یاد ساتئ چې په کمپاونډز کې یو بل قسم راځي ایونیک کمپاونډز چې هغه زموږ سره لکه NaCl د دې چې کوم دی نو اگزامپل شو لکه Na چې کوم دی سوډیم دا میټل دی او کلورین چې کوم دی نو دا څه دی نان میټل دی. نو میټل او نان میټل چې کله راوځي شي آینز نو دا پلس شو دا ماینس شو نو دې قسم کمپاوند زموږ ایونیک کمپاوندز وایي. او یاد ساتئ چې ایونیک کمپاوندز ار اونلی کمپاوندز دا صرف کمپاوندز وي ناٹ مالیکولز دا مالیکولز نه وي. بیا مونږ دې ته اوس مالیکول نشو ویلی چې یار مطلب ډیفرنٹ دي نو دا زموږ سره اټم هم شو او مالیکول هم دا زموږ سره کمپاوند هم شو او مالیکول هم شو. نه داسې نه ده. ایونیک کمپاوندز به زموږ سره چې کوم دی نو صرف کمپاوندز وي مالیکولز به نه وي. ټیک ده. نو دا خبره مونږ دلته کړې ده. ټیک ده. بل داسې کار دی چې زموږ سره راځي چې یاره مطلب ټوټل الیمنټس څومره دي نو یاد ساتئ چې ټوټل الیمنټس 118 دي. ټیک ده. ټوټل الیمنټس زموږ سره څومره دي 118. بیا دا 118 الیمنټس چې کوم زموږ سره دي نو دې کې څه نیچرل الیمنټس دي نو هغه ته مونږ لکه قدرتي تور چې کوم موجود دي نو هغه 92 دي. ټیک ده. او بل زموږ سره دي آرټیفیشل الیمنټس نو آرټیفیشل الیمنټس هغه دي چې هغه قدرتي نه دي هغه انسانانو جوړ کړی دي. ټیک ده. نو هغه زموږ سره څومره دي 26. نو دا چې راوځي کې نو 118 د دې نه جوړیږي. ټیک ده. 92 او 26 چې راوځي کې نو 118 د دې نه جوړیږي. ټیک ده. بیا باندې نیچرل الیمنټس کې
څه داسې دي چې هغه په لیوینګ ارګانیزمز کې موجود وي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ بایو ایلیمنټس ورته وایو. بایو څه ته وایي؟ لایف ته، لیوینګ ارګانیزمز ته. نو هغه ایلیمنټس چې هغه په لیوینګ ارګانیزمز کې موجود وي هغې ته موږ بایو ایلیمنټس وایو. نو هغه 16 دي. په دې باندې کې نیچرل ایلیمنټس کې زموږ سره چې کوم دی 16 داسې دي 16 چې هغه په لیوینګ ارګانیزمز کې اوسېږي، هغې ته موږ په لیوینګ ارګانیزمز کې موجود وي هغې ته موږ څه وایو؟ بایو ایلیمنټس ورته وایو. په دې بایو ایلیمنټس کې چې کوم زموږ سره چی دي که نه 6 اوچن کپ چې کوم دی اوچن کپ څه دی؟ اکسیجن، کاربن، هایدروجن، نایټروجن، کیلشیم او فاسفورس. نو دا زموږ سره 99% د لیوینګ باډي چې کوم دی نو جوړوي، 99% پکې دا موجود وي. او چې کوم زموږ سره بقایا 10 کوم مالیکولز پاتې شول په بایو ایلیمنټس کې، لکه بایو ایلیمنټس 16 دي که نه، نو شپږ چې کوم اوچن کپ دی نو هغه 99% په باډي کې موجود دي. او چې کوم زموږ سره څه دی دا بقایا 10 چې کوم دی دا زموږ د باډي چې کوم دی نو څه جوړوي؟ 1% جوړوي د لیوینګ ارګانیزم، که پلانټس دي که انیملز دي. ټیک ده. نو دا زموږ سره په دې طریقه باندې د ټوټل ایلیمنټس خبر راغله. اوس دا چې کوم ارټیفیشل ایلیمنټس دي تاسو وایئ چې دا څنګه جوړېږي که نه، مطلب دا یې څنګه جوړ کړي دي. نو هسې په دې باندې لږ یو مثال اخلو او تاسو کول غواړو چې یاره تاسو پوه شئ چې ارټیفیشل ایلیمنټس څنګه جوړېږي. ټیک ده. نو چې کوم 26 ارټیفیشل ایلیمنټس دي نو هغه څنګه جوړ شوي دي؟ هغه په نیوکلیر ریاکشنز باندې جوړ شوي دي. مطلب په نیوکلیس کې چینجز وکړي نو بل ایلیمنټ ته جوړ کړي. لکه څنګه؟ مثال کې طور پر لکه زموږ سره چې کوم دی نو څه چلو شو؟ الفا پارټیکل مونږ استعمالو په نیوکلیر ریاکشنز کې. الفا پارټیکل اوس الفا پارټیکل څه څیز دی؟ په الفا پارټیکل کې 2 پروټان وي او 2 پکې نیوټرانز وي. اوس چې زموږ سره کوم هیلیم دی که نه، نو په هیلیم کې مونږ ووایو چې د دې اټامیک نمبر 2 دی او اټامیک ماس یې څه دی؟ 4 دی. او مونږ ووایو چې اټامیک نمبر څه ته وایي؟ د پروټان چې کوم نمبر وي هغې ته مونږ اټامیک نمبر وایو. نو د دې مطلب دا دی چې په دې کې 2 پروټانز دي. او موږ ته پته ده چې په یو اټم کې پروټانز څومره وي نو دومره پکې الکترانز هم وي. نو په دې کې چې کوم دی نو زموږ سره 2 الکترانز هم شول. اوس چې کوم پکې 2 پروټانز شول 2 الکترانز شول، نو په دې کې به نیوټرانز څومره وي؟ نو نیوټران نه دی، د اټامیک ماس نه به اټامیک نمبر ماینس کړي نو طالب نمبر اف نیوټرانز هم درکړي. نو اټامیک ماس زموږ سره 4 دی او اټامیک نمبر زموږ سره 2 دی. نو مطلب 4 - 2 = 2. نو مطلب دا دی چې نیوټران پکې څه شول؟ 2 شول. نو موږ دا وایو چې اټامیک نمبر اف پروټانز ته وایي او اټامیک ماس نمبر اف پروټانز اینڈ نیوټرانز ته وایي. نو پروټان هم پکې 2 شول او نیوټرانز هم 2 شول. نو مطلب دا دی چې د دې زموږ سره اټامیک ماس څه شو؟ 4 شو. که دا هیلیم اټم چې کوم دی دا مونږ دلته اوس ریپرزینټ کړو په دې ځای باندې، نو ګورئ ورته دا چې کوم زموږ سره مونږ خو دا ووایو چې د دې اټامیک ماس 4 دی، نو د دې مطلب دا دی چې 2 پکې پروټان دي 2 پکې نیوټران دي. نو هغه زموږ سره په نیوکلیس کې دننه دي. بهر په شیل کې چې کوم زموږ سره 2 الکترانز دي نو دا بهر په شیل کې تاویږي. ټیک ده. نو که اوس مونږ د دې هیلیم اټم نه یا د هیلیم ایلیمنٹ نه مونږ څه چل وکړو؟ دا 2 الکترانز ته ختم کړو، دا کې لر کړو. نو مطلب 2 پکې پروټان او 2 پکې نیوټران پاتې شي که نه، دې ته بیا مونږ څه وایو؟ الفا پارټیکل ورته وایو. ټیک ده. سو هیلیم نیوکلیس از ایکوال ټو الفا پارټیکل. هیلیم نیوکلیس چې کوم پاتې شو په نیوکلیس کې 2 پروټان او 2 الکترانز دي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ الفا پارټیکل. ځکه چې الفا پارټیکل هم هغه څیز ته مونږ وایو چې 2 پکې پروټانز او 2 پکې نیوټرانز وي. ټیک ده. نو ګورئ 2 پکې زموږ سره څه شول؟ پروټانز شول. دا د اټامیک نمبر دی چې کوم زموږ سره دی، او بل چې کوم دی زموږ سره 2 پکې پروټان او 2 پکې نیوټران. نو دا یې څه شو؟ دا یې زموږ سره 4 ماس نمبر وو. ټیک ده که نه؟ خو د دې نه اوس مونږ څه شی جوړ کړو؟ د دې نه اوس مونږ الفا پارټیکل جوړ کړو. اوس مونږ د دې لپاره یو ایگزامپل اخلو. لکه فرض کړه بیریلیم مونږ واخلو، نو د بیریلیم زموږ سره اټامیک نمبر 4 دی او اټامیک ماس یې څه دی؟ 9 دی. ټیک ده که نه؟ مطلب دا چې په دې کې 4 پروټانز دي او 9 چې کوم دی دا پکې زموږ سره د پروټان او د نیوټران په شریکه باندې نمبر دی. صحیح ده. مطلب دا دی چې 4 به پکې زموږ سره پروټان شول نو 5 پکې نیوټران شول. اوس مونږ دا خبره کوو چې څنګه دا نیوکلیر ریاکشنز باندې مونږ جوړو کنه، ارټیفیشل چې کوم ایلیمنټس دي دا مونږ په نیوکلیر ریاکشنز باندې جوړو. نو کومه بیرینیم واخلو او مونږ وایو چې یاره مطلب د دینه نیوټران چې کوم دی نو وته دی، نو د نیوټران چې کوم زموږ سره اټامیک نمبر دی، پروټانز خو کې نشته کنه، نو اټامیک نمبر یې څه شو؟ 0 شو. دا به مونږ په ان باندې ریپرزینټ کوو، دلته به 0 ولیکو. او نیوټران خو دی وته کنه، نو اټامیک ماس مونږ څه ته وایو؟ د پروټان او د نیوټران نمبر ته وایو. نو پروټان خو به ټیک شو 0 دی، خو نیوټران خو یو وته، نو مطلب دا دی چې نیوټران زموږ سره یو دی وته دی، نو مونږ به ولیکو ان 0 او 1. مطلب دا دی چې یو نیوټران وته. سره خبره ده. نو د دې چې نیوټران اوزي کنه، نو دا څنګه اوزي؟ دی باندې مونږ اصل کې د الفا پارټیکل بمبارمنټ وکړو. دا الفا پارټیکل زموږ سره څه شي دی؟ لکه دا زموږ سره هیلیم نه دی، دا الفا پارټیکل دی. الفا پارټیکل او هیلیم کې څه فرق دی؟ هغه مونږ الریډي وې. ګورئ دا چې کوم دی نو د اټامیک نمبر دی، ټیک ده کنه، مطلب 2 پکې پروټان دی، نو ټیک ده 2 پکې پروټان په نیوکلیس کې پاتې شول کنه،
او دا 4 چې کوم دی دا د اټامیک ماس دی کنه. نو ګوره مطلب دا چې 2 پکې پروټون او 2 پکې نیوټرون، نو 4 پکې د چې کوم دی نو پاتې شول. نو ګوره 2 پکې نیوټرون او 2 پکې پروټون دي. نو په دې وجه باندې دا زموږ سره He2 او 4 کنه، مطلب زموږ سره 2 اټامیک نمبر او 4 اټامیک ماس. نو کدا زموږ سره په دا الفا پارټیکل بمبارمنت مونږ وکړو، مطلب اولپی دا بیریلیم، نو د دې د نیوکلیس په دې په نیوکلیس کې ریاکشنز وشي، د دې نه به نیوټرونز وځي. نو چې نیوټرون دی وځي نو مطلب دا به مونږه N0 او 1 ولیکو. اوس کله دې به مونږه بیلنسینګ کوو، د دې به مونږه څه کوو، بیلنس کول به کوو. ګورئ ورته دې طرف ته چې څومره اټامیک نمبرز دي هغه به د دې اټامیک نمبرز برابر وي، او دې طرف ته چې څومره اټامیک ماسز دي نو هغه به د دې اټامیک ماسز برابر وي. ګورئ اوس ګورئ په دې ځای کې چې کوم دی اټامیک نمبر 4 او اټامیک نمبر 2 نو 6 شو کنه. دې ځای کې زموږ سره چې کوم دی اټامیک نمبر 0 دی، نو دلته به مونږ یو 6 به ولیکو 6. ٹھیک ده کنه. او دې طرف ته چې کوم زموږ سره اټامیک ماس دی نو هغه څه دی 9 او 4 نو دا 13 شو. دې طرف ته چې کوم اټامیک نمبر دی ماس دی نو هغه څه دی 1 دی. نو مطلب دا دی چې 12 نور پکې راغلي، نو مونږ به دلته 6 ولیکو او دلته به 12 ولیکو. نو زموږ سره چې کوم 6 او 12 دی نو 6 اټامیک نمبر او 12 اټامیک ماس دا د چا دی، د کاربن دی. نو مطلب دا دی چې مونږ په بیریلیم باندې د الفا پارټیکل بمبارمنت وکړو نو مونږ به سره کې کاربن براکي. ٹھیک ده کنه. نو مطلب دا دی چې مونږ یو بل سیز جوړ کو په نیوکلیر ریاکشنز باندې. ٹھیک ده. نو ارټیفیشل چې کوم زموږ سره الیمنټس دي نو هغه په دې طریقه باندې جوړیږي. ٹھیک ده.